our first word is occasionally, and occasionally mean کبھی کبھار. زمونږ اولنی word اولنی لفظ دی occasionally. د کمې مطلب چې دی کبھی کبھار. لکه څنګه چې مونږ په پښتو کې خبرې کوو او مونږ وایو کله ناکله. کله ناکله بازار ته ځم، کله ناکله غر ته ځم، کله ناکله په چکر ځم. نو د کله ناکله دپاره په اردو کې استعمالیږي کبھی کبھار، او په انګلیش کې د دې لپاره استعمالیږي occasionally. فار ایگزامپل که زمانه څوک تپوس وکړي او ما ته وایي چې آیا ته چای څکې، یعنی آیا په تا کې د چای څکلو عادت شته، د چای څکلو عادت ستا شته او که نه. او زه ورته په جواب کې وایم چې او، یعنی کبھی کبھار زه چای څکم. نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي I occasionally take tea. د I occasionally take tea مطلب دا دی چې او زه کله ناکله چای څکم، یعنی روزانه یې نه څکم، ډیلی یې نه څکم، خو کله ناکله زه چای څکم. یو بل اگزامپل به داسې وي، فار ایگزامپل که زه د یو جینۍ په باره کې خبره وکړم او زه ووایم چې هغه کله ناکله ماته دروغ وایي، یعنی روزانه ماته دروغ نه وایي، خو کله ناکله هغه ماته دروغ وایي. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي she occasionally tells a lie to me. د she occasionally tells a lie to me مطلب دا دی چې هغه کبھی کبھار یعنی کله ناکله ماته دروغ وایي. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. another word is put on. زمونږ یو بل word چې کومه دی، یو بل لفظ چې کومه دی، هغه put on دی، کومه چې یو phrasal verb هم دی. او د put on معنی ده، د put on مطلب دی اغوستل، کپړې اغوستل، کوټ اغوستل، شرټ اغوستل، دغسې بوټان اچول، جرابې اچول وغیره وغیره. که هر څیز تاسو اچوئ یا اغوندئ نو اغوستلو ته یا اچولو دپاره په انګلیش کې استعمالیږي put on. فار ایگزامپل زه تا ته وایم چې مهرباني وکړه کوټ دې واچوه، یعنی مهرباني وکړه کوټ دې واغونده. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي please put on your coat. د please put on your coat مطلب دا دی چې مهرباني وکړه خپل کوټ واغونده، یعنی مهرباني وکړه خپل کوټ واچوه. یو بل سنټنس به داسې وي، یو بل اگزامپل به داسې وي، فار ایگزامپل که زه ووایم چې هغې ښکلې کپړې یعنی ښکلی لباس اچولی دی. زه د یو جینۍ په باره کې خبره وکړم، زه وایم چې هغې ډېر ښکلی لباس یعنی کپړې اچولی دي، یعنی اغوستلی دي. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي she put on a beautiful dress. د she put on a beautiful dress مطلب دا دی چې هغې ډېر ښکلی مزیدار لباس اچولی دی. او ګرانو کتونکو د دې اپوزیټ phrasal verb چې کومه دی، د دې اپوزیټ word چې کومه دی هغه take up دی. او د take up مطلب دا دی ویستل، یعنی یو څیز واپس لرې کول، کپړې واپس لرې کول، کوټ واپس ویستل، دغسې شرټ واپس ویستل، بوټان جرابې وغیره وغیره دا واپس ویستل. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي take up. فار ایگزامپل که زه ووایم چې مهرباني وکړه بوټان دې وباسه، یو کس وي او هغه دننه راځي خو زه ورته د مخکې نه ووایم چې مهرباني وکړه دا بوټان دې وباسه. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي please take up your shoes. د please take up your shoes مطلب دا دی چې مهرباني وکړه او بوټان دې وباسه. یو بل اگزامپل به داسې وي، فار ایگزامپل که زه ووایم چې هغې خپلې چشمې لرې کړې، یعنی زه د یو جینۍ په اړه خبرې کوم او زه وایم چې بس هغې خپلې چشمې لرې کړې. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي she took off her glasses. د she took off her glasses مطلب دا دی چې هغې خپلې چشمې لرې کړې. په اسانو الفاظو کې ګرانو کتونکو put on ویلی کېږي اغوستلو ته، یعنی که هغه چشمې وي، بوټان وي، جرابې وي، شرټ وي، کوټ وي، ټوپۍ وي، هر څه وي، خو یو څیز تاسو اغوندئ اچوئ. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي put on. او د دې اپوزیټ ورډ چې کومه دی هغه take up دی، واپس لرې کول، واپس ایستل. another word is spell.
SPILL سپیل او د سپیل معنی ده تویول. یو لیکویډ سیز چې هغه ستاسو نه توی شي نو د تویولو دپاره په انګلیش کې بیا استعمالیږي سپیل. فار ایگزامپل چای تویدل، اوبه تویدل، جوس وغیره وغیره. که هر یو لیکویډ سیز وي هغه سیز چې د هغې یو فکس شیپ نه وي، یو فکس شکل یې نه وي او هغه بهیږي نو دغې ته ویلی کېږي لیکویډ. نو د یو لیکویډ سیز تویدلو ته بهیدلو ته ویلی کېږي سپیل. د دې سیکنډ فارم دی سپیلډ او تھرډ فارم یې دی سپیلډ. څلورم حالت یې دی سپیلینګ. خو که چېرته تاسو د سیکنډ فارم په ځای سپیلډ ووایئ، سپیلډ هم دی SPILLED سپیلډ. او که تاسو سپیلډ ووایئ SPILT سپیلډ نو دا هم ټیک دی. او تھرډ فارم یې هم دقسې دی SPILL سپیلډ او سپیلډ هم صحیح دی SPILT سپیلډ. ویلی کېږي تویدلو ده. فار ایگزامپل که زه ووایم چې هغې په خپلو کپړو چای توی که، یعنې زه د یو چا په باره کې خبره کوم او زه وایم چې هغې په خپلو کپړو باندې چای توی که. دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي she spilled tea on her clothes. د she spilled tea on her clothes مطلب دا دی چې هغې په خپلو کپړو باندې چای توی که. یو بل اگزامپل به داسې وي. فار ایگزامپل که زه ووایم چې زما دوست یعنی زما ملګري په فرش باندې پی یعنی شوده توی کړه. زما د دوست نه، زما د ملګري نه په فرش باندې پی توی شو. دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي my friend spilled the milk on the floor. my friend spilled the milk on the floor مطلب دا دی چې زما ملګري، زما دوست په فرش باندې پی توی کړه. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په سپیل باندې پوه شوي یئ چې سپیل د څه دپاره استعمالیږي. خو د دې سره یو بل ورډ دی پور POUR پور. د کمې مطلب چې دی تویدل، یعنی د سپیل او د پور یو مطلب دی. پور هم استعمالیږي. د یو لیکویډ سیز تویدلو دپاره هم پور استعمالیږي او د یو لیکویډ سیز د تویدلو دپاره سپیل هم استعمالیږي. خو ګرانو کتونکو اوس په سپیل او په پور کې فرق څه دی؟ نو په یاد ساتئ سپیل مونږ په هغه ځای کې استعمالو کله چې زمونږ نه حادثاتي طور یو څیز اکسیډنټلی د لاس نه پرېوځي او هغه زمونږ نه ولویږي. نو د هغې دپاره د هغه تویدلو دپاره بیا مونږ سپیل استعمالو. او پور مونږ په هغه ځای کې استعمالو کله چې مونږ یو څیز انټینشلی یعنی ارادتاً د لاس نه پرېږدو نو د هغې دپاره بیا مونږ پور استعمالو. اوس چې کومه اگزامپلز مونږ ورکو نو انشاءالله د هغې نه پس به تاسو بیا په پور او په سپیل باندې ډېر ښه پوه شئ. اگزامپل سنټنس داسې دی. فار ایگزامپل که زه ووایم چې هغې میلمنو ته چای واچوله. چای خو یو لیکویډ سیز دی که نه، یو داسې سیز دی چې بهیدونکی دی او هغې میلمنو ته چای واچوله. دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي she poured tea for the guests. د she poured tea for the guests مطلب دا دی چې جینۍ میلمنو ته چای واچوله، یعنی ارادتاً انټینشلی هغه ولګېده او میلمنو ته یې چای واچوله. یو بل اگزامپل به داسې وي. فار ایگزامپل که زه تا ته ووایم چې مهرباني وکړه لږې اوبه خو په دې ګیلاس کې راواچوه. دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي پلیز pour some water into the glass. د پلیز pour some water into the glass مطلب دا دی چې مهرباني وکړه په دې ګیلاس کې خو لږې اوبه راواچوه. نو بس ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ د پور او د سپیل په منځ کې چې کومه فرق دی. کومه چې تاسو ته ما وویل چې سپیل استعمالیږي یو څیز چې زموږ د لاس نه، یو لیکویډ څیز چې زموږ د لاس نه اکسیډنټلی یعنی حادثاتي طور پرېوځي، او پور استعمالیږي یو څیز چې مونږه انټینشلی ارادتاً پرېږدو، یو لیکویډ څیز. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې یو بل پریزل ورب هم زده کړو کومه چې ډېر زیات اهم دی، کومه چې ډېر زیات امپورټنټ دی د انګلیش په ویلو کې، او هغه دی هش آپ SHUP هش آپ. او د هش آپ مطلب دی
چوپانه یعنی یو سیز پټول. دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي هش آپ. په یو سیز باندې پرده راچول، په یو چا پرده راچول، یو سیز پټول، دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي هش آپ. فار ایگزامپل که زه ویم چې زه تاسو ته ویم چې رښتیا کله هم مه پټوئ، یعنی که یو ځای کې حقیقت وي نو حقیقت کله هم مه پټوئ. اردو کې دې دپاره استعمالیږي سچ کو مت چھپاؤ. د سچ کو مت چھپاؤ مطلب دا دی چې رښتیا مه پټوئ. نو انګلیش کې دې دپاره استعمالیږي ډونټ هش اپ د ټروت. د ډونټ هش اپ د ټروت مطلب دا دی چې رښتیا مه پټوئ. یو بل اگزامپل به داسې وي، فار ایگزامپل که زه د یو هلک په باره کې ویم چې هغه د خپلو ناکامیانو پټولو دپاره ډیر زیات کوشش وکړو، یعنی یو هلک وي او هغه په یو سیز کې په یو ګول کې ناکام شوی وي او هغه بیا هغه خپله ناکامي پټی. زه ویم چې هغه د خپلو ناکامیانو پټولو دپاره ډیر زیات کوشش وکړو، یعنی په خپلو ناکامیانو باندې د پردې اچولو دپاره پټولو دپاره ډیر زیات کوشش وکړو. نو دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي he tried to hush up his failures. د he tried to hush up his failures مطلب دا دی چې هغه د خپلو ناکامیانو دپاره ډیر زیات کوشش وکړو. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې پریزل ورب باندې هم پوه شوي. او اوس راځئ چې په آخري نمبر باندې یو ډیره اهمه یو ډیره کروشل جمله زده کړو، کومه چې ستاسو په روزمره زندګۍ کې په کنورسیشن کې د چا سره ډیره زیاته استعمالیږي. او هغه سینټنس داسې دی it is a serious sin. د it is a serious sin مطلب دا دی چې دا ډیره لویه ګناه ده. فار ایگزامپل یو څوک یو غلط کار کوي او تاسو ورته وایئ چې دا ډیره غټه ګناه ده، دا کار داسې مه کوه. نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي it is a serious sin. مطلب دا دی چې دا ډیره غټه ګناه ده، ډیره لویه ګناه ده. خو که د سیریس په ځای باندې تاسو ګریټ ووایئ نو هم ټیک دی. که تاسو ووایئ چې it is a great sin نو بیا هم مطلب دا دی چې دا یو ډیره لویه ګناه ده. یا تاسو د ګریټ او سیریس په ځای باندې میجر ووایئ، تاسو ووایئ چې it is a major sin نو بیا هم مطلب دا دی چې دا ډیره زیاته لویه ګناه ده. فار ایگزامپل که زه ویم چې چرس مسکه، یعنی د چرسو نشه مه کوه، دا ډیره لویه ګناه ده. یو چاته نصیحت کوم، یو چاله مشوره ورکوم او زه ورته وایم چې چرس مسکه، دا ډیره لویه ګناه ده. دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي ډونټ سموک هیشش. ډونټ سموک هیشش مطلب دا دی چې چرس مسکه. او په دویم نمبر بیکاز it is a major sin او مطلب دا دی چې ځکه چې دا یو عظیمه یو غټه ګناه ده. پوره سنټنس دا شو ډونټ سموک هیشش بیکاز it is a major sin او مطلب دا دی چې چرس مسکه ځکه چې دا ډیره زیاته لویه ګناه ده. یو بل اگزامپل به داسې وي، فار ایگزامپل که زه ویم چې زه یو چاته نصیحت کوم، زه یو چاله مشوره ورکوم او زه ورته ویم چې دروغ مه وایه ځکه چې دروغ ویل ډیره غټه ډیره لویه ګناه ده. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي don't tell a lie because it is a great sin او د don't tell a lie because it is a great sin مطلب دا دی چې دروغ مه وایه ځکه چې دا ډیره زیاته لویه ګناه ده. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د ویډیو نه بلها زده کړه کړې وي. که چېرته تاسو بېشکه د ویډیو نه زده کړه کړې وي نو بس هم په دې ځای ورسره ویډیو له یو لایک ورکئ او په کمنټ سیکشن کې خپل خوږ رایې پرېږدئ. که چېرته تاسو د انګلیش سره ریلیټډ په یو ټاپک کې کنفیوز یاستئ، فار ایگزامپل تاسو په ټینسز باندې نه پوهیږئ، تاسو په ماډل وربس باندې نه پوهیږئ، ایکټیو وایس پیسیو وایس باندې او دغسې پارټس اف سپیچ څومره چې هم د انګلیش سره ریلیټډ ټاپکس دي تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ نو بس صرف او صرف موږ ته یو کامنټ وکئ او انشاءالله ستاسو د کامنټ ریپلای به موږ ضرور درکو. یعنی ستاسو د کمنټ مطابق به زموږ اپکمینګ ویډیو وي، راتلونکې ویډیو وي. او که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو انګلیش په پښتو کې یعنی په خپله مورنۍ ژبه کې او هغه هم صرف او صرف په 2 میاشتو کې زده کئ نو بس بیا دا ستاسو خپل چینل دی. انشاءالله زه تاسو ته ګارنټي درکوم چې د 2 میاشتو نه مخکې به تاسو په دې چینل باندې انګلیش په پښتو کې زده کړی وي.
نو بس د ویډیو کتلو یو جهان مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.